سلامونه نیکی هیلې درنو لیدونکو هیله د چروغ او جوړ بیا ستاسې د وطن چینل لیدونکي او د مهال منګ راغلیو د سمرخیلو د تګاب کیمپ ساحې ته کوم ځای کې چې د تګاب کیمپ د ځوانانو لخوا د کرکټ ټورنمنت په لار اچول شوې ده دا مهال موږ سره د دغه لوبې کومنټر چې ډېر موفق ځوان او تکړه دی را سره د سره غږیږو څه معلومات چې لري له تاسو سره شریکي مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د وطن چینل مدیر صاحب احسان الله قریشي ته د وطن چینل او د دې بهیر ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په تګاف کم کلی کې د دغه کلی د پرمختګ او د ځوانانو د سالم رقابت لپاره د سپورت کمیټې د پرمختګ لپاره یو ټورنمنت ازمایښتي ټورنمنت په لار اچول شوی و چې په دې کې هغه لوبغاړي چې د کرکټ په کولو کې استعداد لري او پټ دي هغه ځوانان راښکاره شي تر څو په آینده کې په دغه برخه کې د ځان او د هیواد او د کلي ولس لپاره وړتیا وښایي. نو په دغه ټورنمنت دغه ساحه کې چې مهار شوی دی د دې د مسؤلینو ارزو امید دا و چې په دغه ساحه کې د ځوانانو لپاره داسې یو سالم مصروفیت چې د نشو او داسې وغیره نور هغه کارونه چې ورته په کار نه دي چې ترسره یې کړي نو د همدې لپاره دغه ټورنمنت په لار اچول شوی دی. او بله ښه خوبي د دغه ټورنمنت دا وه چې په رسمي ورځو کې نه بلکې په غیر رسمي ورځو کې یوازې د جمعې په ورځ میچ ورکول کېده، یعنې د جمعې مبارکه ورځ به رخصت ټول رسمي کارونه. نو پایلوبې ته په دغه ټورنمنت کې نن تاسو خپله ګورئ چې لوبه اوس مخال جریان لري. بي اس لوبډله او د تګاف کم لوبډله ودې ده. نو ټاس بیا د تګاف کم لوبډلې وګټه، خپله یې د بالینګ نه بلکې د بیټینګ پرېکړه وکړه. تر دې مخاله دغه لوبډله نو په اخرني وختونو کې ده 8 اوور توپچونه ترسره کېږي. نو تر دې دمه دوی تر 80 پورې 15 پورې منډې جوړې کړې دي. مقابله لوبډله چې بي اس لوبډله ده هغې کې نو بیا کوي پلیران همدغسې د بالینګ سایډ هم ډیر کوي ځکه چې په دغه ټینس کرکټ کې چې تمه ډیره کېږي د منډو او ایثار کړي دي. نو دغه دواړه لوبډلې نه بلکې ټارګټ به اوس تګاف کم لوبډله بي اس لوبډلې ته ورکوي. مننه له تاسو او بلکې د وطن چینل له ټولو مینوالو څخه نړۍ مننه. اخره کې مو د ټولو مینوالو هیله کېږي چې دغه چینل سبسکرایب کړي او ستاسو د دغه چینل لیدونکي شي. دغسې ادبي خپرونې برنامې او د سیمې محلي خبرونو نه وخت په وخت خبر شي. ډېره زیاته مننه چې دلته راغلی او له موږ سره مو مرکه وکړه، وخت مو راکړه. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو، تاسې را سره اوسئ. نور جزئیات پاتې لا د لوبې غوره لوبغاړی دغه شنکپ چې کوم ټیم ته ورکول کېږي او ستاینلیکونه په نظر کې نیول شوي دي. نور جزئیات به وروسته تاسې لیدونکي یاستئ دغه خو را سره اوسئ. ډېره زیاته مننه.
محترم استاد احسان الله قریشي صاحب ته فراد رهبرنه ورکوم چې راشه ودغه استایلی چې د ملک بختیار لخوا ورته ترتیب شوی دی په خپلو مبارک لاسونو ورکوي محترم استاد او د استایلیک اخیستلو لپاره شفیق الله برابر شو یو چک چک وته وای محترم استاد یعنی د وطن چینل د سټیلیک د وټ لپاره ملک صاحب او د سټیلیک د اصول لپاره حیات محمد احمد ډیر زیاته باندې راځو په تدریب کوي او دا سټیلیک ورکا د سټیلیک د اصول لپاره دا اساس دي چې دا پایله تر پایه همکاري کړې اوس راځو او د توحید لپاره سفر رحمان چې اسد الله احمد همدرد سفر رحمان نور ته خپل داستان ذکر ډیر زیات ملک د انشاءالله وړاندې وسی او پسې قدم کې چې د ټورنمنټ مسؤل لپاره داستان لیک هم تر شاهجهان استاد ټول مبارک ان شاء الله په واسه ګورم د سره خدمت کیو تاسو مننه شئ لفا واقع هغه لپاره چې ټول زیات کړی دي حکیم ګل بشي سټیلیک د وخت لپاره شفیق الله هغه سټیلیک ورکوي سټیلیک د لپاره شاهین شاه او سټیلیک د ورکولو لپاره شفیق الله چې څنګه د ټورنمنټ مسؤل د پایلوټ لپاره انتخاب شوی او د ټورنمنټ مسؤل ملک صاحب لټول راغلو زیاته مننه چې وخت مو راکړ آیا صاحب تاسو کوی چې ټارګټ چا ورکو په څو مور کې پوره شو د لوبي غوړ لوبغاړي څوک او ټورنمنټ ګټون کې دغه په حق لکه معلومات وړاندې کړو ډیر بخوي ډیره زیاته مننه تاسو نه هم چې دغه ساحه ته راغلی او مو بل چینل کې وخت راکړ زما نوم ایاز محمد سنگین دی او په دغه فایلوبه کې مې کمنټري وکړه یقینا لوبه ډیره جالبه وه د دوه لوبډلو چې فایلوبې ته یې ځان راویستلی او بي ایس برادرز لوبډله او
تګاف کم لوبډله دا چې تګاف کم لوبډلې ټاس وګټه او خپل د بیټینګ پریکړه وکړه وایي شو کولی چې ټاکلي اته اورونه ولوبوي او 90 منډې هدف ورکړي او بلکې شپږ لوبغاړي آوټ شو خو د بي اس لوبډلې لوبغاړو دغه ټارګیټ په 9 اوور کې پوره کړ که څه هم هغوی ډېر د ستونزو سره مخ شو خو تر اخره پورې لاړه هماغه چې په 9 اوور کې د هغوی کوي بیټسمینان هم آوټ شو او لاړه او هغه ټارګیټ یې پوره کړ په 9 اوور کې 90 رنز ټارګیټ و. زیاته مننه که چیرې معلومات راکړې تاسو ټورنمنت چا دایر کړی او همکاران څوک ورسره بنسټګر څوک او د لوبې غوره لوبغاړی دغه درې پوښتنې که ځواب کې ښه به وي. ډېره زیاته مننه د دغه ټورنمنت بنسټګر حیات محمد احمد زی صاحب ډېره زیاته مننه چې یوه مثبته خبره پکې ده یادونه زه وار کوم چې دغه ټورنمنت یوازې د جمعې په ورځو بلکې په رسمي ورځو کې نه و یوازې د جمعې په ورځو او بل د دغه ټورنمنت همکار شفیق الله عمر همداسې سیف الرحمن نوري صاحب او ټول د تګاف کې ځوانان یې ملاتړ او په دغه لوبډله کې چې ډېر سکور یې کړي او په دغه ټورنمنت کې تر ټولو ډېرې منډې کړي حکیم ګل په شی په نوم هلک چې په 15 لوبو کې بلکې نه په 4 لوبو کې 3 15 ځان سره لري او 200 منډې کړي. زیاته مننه خوشاله اوسئ. حیات محمد د ټورنمنت مسؤل احمد زی صاحب تاسو هم خلاص ورکړئ ولومړی مبارکي تاسو ته وشي په دغه ساحه کې مو ټورنمنت په لاره واچو او ډېر ښه پروګرام و موږ لیدونکي وو ګڼ شمېر نور سیلانیان راغلي وو نو په دې خوشحاله شو چې تاسو یو ښه کارکردګي کړې وه او د دې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی وو او نور که څه ویل لرئ نو د وطن چینل ستاسې خدمت کې دی. اول تاسو نه مننه چې دلته راغلئ زحمت هم تېر کړ د مینوالو ته لوبه وښیي ژوندۍ بڼه باندې تاسو نه مننه کوم نور مینوال هم ډېر دلته راغلي خو دلته اول ټورنمنټ و ټیمونه کم کېدای شي آینده کې هم دلته ټورنمنټونه وځي ډېر ټیمونه شي اوس خو لږ دي نه کېدای شي ډېر شي. سلامت سي مننه د ټورنمنت د همکارانو ډلې څخه یو سیف الرحمن نوري صاحب چې زمونږ همکار هم دی د سره به هم یو څه خبرې وکړو تر څو د هم څه نظریات لري کومه خاطره لري ټورنمنت څخه وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هیلې د وطن چینل دغه ته نو همکارانو ته او بیا د لیدونکو ته سلامت سي مننه ژوندی اوسئ. نو دغه ټورنمنت چې په لاره اچول شوی و دغه د ځوانانو لخوا چې فقط د ځوانانو بې ځایه ونه ګرځېږي د نشهیي توکو څخه مثال د مخنیوي په خاطر یا د هغې د مبارزې په خاطر یا د ځان ساتنې په خاطر باندې په لاره اچول شوی او بل ښه خبره پکې دا وه چې دغه د سولې په فضا کې دغه ټورنمنت پای ته ورسېد. زیاته مننه د تماشچیانو ډلې څخه یا د سیلانیانو ډلې څخه یو تن بل شي دلته راغلی دی به خپله ځان معرفي کړي او دغه شان دا لوبه دې وارزي چې د ده له نظره څنګه ارزوي مهرباني وکړئ تاسې. بسم الله الرحمن الرحیم استاد شاهجهان محمدي یم او خوشحاله یم خوښ یم چې دغسې پروګرامونه خلک په لاره اچوي ټورنمنټ یې په لاره خلک اچوي بل دا چې د ځوانانو دپاره یو ښه زمینه د څه شي دپاره ده د سپورت د خاطره ده صحت د خاطره ده نو که چېرته موږ او تاسو ټول دغسې پروګرامونه په لاره واچو ځوانان به مو د نشو څخه لرې پاتې شي دا د تعلیم سره په خوا کې موږ او تاسو ته سپورت هم ډېر ضروري ده تر څو زموږ او تاسو سالم شي بدن ولرو او خوشحاله په دې یم چې دغه کپ هم د خلکو وګټه او د خوشحالۍ ځای زما دپاره دا دی چې زموږ د کلي یو ښه لوبغاړي بیا زما چې د خوښې لوبغاړی و حسد الله همدرد ښه بیټینګ یې وکړه او واقعیت خبره زه د همدې په خاطر راغلی وم او ناست وم تر څو د ده لوبه زه د نږدې نه وګورم. سلامت اوسئ ډېره مننه چې وخت مو د حکومت څخه هم نړۍ مننه کوو چې دا زمینه یې البته مساعده کړې اجازه یې ورکړه همکاري وکړه تر څو دا ځوانان ولوبېږي او دغه شان یو بل سره پیژندګلوي پیدا کړي. د کرکټ لوبه داسې لوبه ده چې د همدغه ګراونډونو څخه د همدغو ساحو څخه حتی د نړۍ په کچه لوبغاړي وځي او نړۍ په کچه بیا لوبغاړي هلته لوبېږي او افتخارات راوړي. نو دا چې یو لوبغاړی د هغو لوبغاړو څخه چې په فاینل لوبه کې لوبېدلی دی هغه به موږ وغږوو د هغه به خاطرې او نظرات به راواخلو. ښه نو معلومات دا دی وایي چې هیټر کې هم کړی دی اوس به ورسره وغږېږو داسې ځان معرفي کړي او دغه شان خپلې خاطرې ووایي. مننه اول خو تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې مونږ مو راوغوښتلو او مونږ د هغو خبرې به تاسو سره وکړو. زه خو ډېر خوښ یم د دغه ټورنمنټ د مسؤلینو نه چې دغسې ټورنمنټونه په لاره اچوي او مونږ ځوانان پکې لوبېږو او د یو داسې لکه خراب کارونه جوړ کېږي که نشې یا همداسې نور
نو زه ډېر زیات خوشحاله یم همدغه ټورنمنټ د مسؤلینو نه چې یو ځل بیا دغه ټورنمنټونه په لاره واچوي موږ پکې ولوبېږو. لوبې نه څه خاطره لرئ؟ تا وایي هیټریک پکې وکړ، رښتیا دی؟ هو بالکل دا مینوال ته پته ده. پرون چې سیمي فاینل وشو په همدغه ګراونډ باندې ډېر زیات مینوال وو. ما په درېیم اوور کې چې لوبې درېیم اوور او زما خپل دویم اوور نو هیټریک مې وکړ او لوبه هم مې وګټله سیمي فاینل کې او لوبې لوبغاړی مې شوم لکه غوره لوبغاړی. فاینل ته د راوتو مبارکي درته وایو، خو فاینل لوبه مو چې وبایلله نو لوبه کې دا شی نشته، څه احساس لرئ اوس؟ زه خو ډېر خوشحاله یم چې فاینل ته راغلو. داسې ډېر لوبډلې وې، 12 لوبډلې وې. دې نه چې مونږ دلته راځو نو دا هم د ویاړ ځای ځکه چې مونږ یې په ډول خواري مو وکړه، محنت هم وکړو چې دې ته راغلو او فاینل کې هم ښه خواري وکړه. خو دا و چې بس دا ګټل بېلل دي. نو سلامت سي، خوشحاله اوسئ. مننه تاسو نه ډېر زیات. مننه او ژوندي اوسئ. دا چې موږ سره تر اوسه وایي او لوبه مو وکتله او دغه شان د لوبې د ټورنمنټ بنسټګر څخه هم او له ډیرو معلوماتو سره آشنا شوي. دغه شان د یادونې وړ ده چې د سیمې وکیل ګزار ملک صاحب بختیار چې د ځینو مصرفیتونو له کبله او مشکل له کبله موږ سره ګډون ونه کړ. دا مننه کوو چې زموږ د وطن چینل وستایه، تقدیرنامه یې راکړه زموږ همکارانو ته او دغه شان د دوی د همکارانو ډلې څخه احمدزي صاحب څخه هم نړۍ مننه کوو، شفیق الله عمر څخه او نورو ملګرو څخه چې ښه پروګرام یې په لاره اچولی و او په ساحه کې بېسارې وه. ټورنمنټ ډېر ښه و. نو تر بیا چې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو، زه احسان الله قریشي او په کیمرې برخه کې عبدالرحمن صدیقي له تاسو اجازات غواړو چې رچاس ښه د بریالي اوسئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو وشو کولی تاسو ته لا ښه خدمات وړاندې کړو. ډېره مننه. ټول راغلو